Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو که چېرته تاسو ځئ ستاسو نه ستاسو موبایل په کور کې پاتې کیږي یا ستاسو نه ستاسو موبایل ستاسو مشر ورور ستاسو پلار یا ستاسو داسې یو دوست اخلي چې تاسو د هغې نه شرمېږئ، یعنې ستاسو نه غواړئ چې د هغې په مخ کې ستاسو عزت خراب شي او تاسو په وټساپ په ګیلري کې داسې څیزونه ساتئ چې هغې سره تاسو شرمندګي محسوسیږي یا داسې کسانو سره تاسو داسې میسیجونه کوئ په وټساپ کې وي که په میسنجر کې وي. صحیح ده؟ نو تاسو غواړئ چې یاره دغه میسیجونه دې بل څوک ونه ګوري. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، زه به تاسو ته یو طریقه ښیم، یو اپلیکیشن به تاسو ته ښیم چې کوم یو اپلیکیشن تاسو غواړئ چې هر څوک هغه خلاصوي هغه به نه خلاصیږي. لکه څنګه دوستانو ګوره دلته زه خلاصوم خپل وټساپ یا خپل ګیلري. نو دلته ګوره دوستانو زما وایي چې انفارچونیټلی ګیلري هز سټاپ. نو ګوره ګیلري به نه خلاصیږي خو تاسو به بیا خلاصولی شئ او بل څوک به یې نشي خلاصولی. همداسې هر یو اپلیکیشن چې تاسو غواړئ چې دغسې خراب کړئ بالکل تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره یې خراب کړئ. نو دوستانو دې دپاره یو اپلیکیشن پکار ده، ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. دغسې یو اپلیکیشن ده. نو تاسو نه به اول کوډ غواړي، هغه پاسورډ به ورکړي چې هر پاسورډ تاسو غواړئ. صحیح ده؟ نو بیا به تاسو دلته راشئ. دلته ګوره دوستانو ما دوه اچولي دي. صحیح ده؟ نو زه دغه ګوره دغه دواړه ستاسو دپاره ګوره ختموم. صحیح ده؟ چې کله هم دا ختم شو دلته تاسو دغه د پلس د جامع نشان ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ټول اپلیکیشن راځي. نو اوس چې کوم یو اپلیکیشن ته تاسو غواړئ چې پاسورډ ورکړئ یعنې خراب یې کړئ، پاسورډ نه خراب یې کړئ. صحیح ده؟ د بل چا په لاس کې به کار نه کوي. نو همغه به تاسو څه کوئ؟ داسې به چیک پې ونه کوئ. هر یو چې تاسو غواړئ، هر یو اپلیکیشن، ګیلري، فیسبوک، هر یو چې وي او د هغې نه بس به تاسو دلته په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ. د هغې نه بس دلته تاسو دغه دوه اپشن ښکاري، دغه په دې فیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو ګوره ما کیمرا او فیسبوک ته ورکړئ. نو ګوره زما کیمرا به هم نه خلاصېږي او چې کله هم زه خپل فیسبوک خلاصوم دا به هم نه خلاصېږي. ګوره نو ډېر د کمال او ډېر زبردست اپلیکیشن ده دوستانو، ضروري ټرای کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو دا مننه ویډیو کې ویډیو مو خوښوي حتما سره لایک، د خپلو دوستانو سره حتما شیر کړئ. تر بیا ښې چاره.